پرېږده بریلیت، پرېږده دیوبندیت، پرېږده پنجپیریت، پرېږده وهابیت، پرېږده تبلیغیت، پرېږده دا ټولې پارټۍ. ستا د برب باندې قسم صرف مسلمان شه او قرآن ومنه. او دا قرآن کلي کې شروع که دا خوران ملایان چې درته دا قرآن ترجمې کوي دې قرآن ته کښېنئ. قسم په خدای دا 5 وخته مونځ یقین اوسته چې هندوان یې وکړي خو چې نور دین پکې نه وي. که هندوانو ته پته ولګېدا چې اسلام کې نوره پابندي نشته، صرف د مانځه پابندي ده، نو هغوی به یې موکړي. دې کې څه تاوان شته؟ دې سپین ږیرو ته ووایه چې تاسو په مانځه باندې د 80 کالو کې څه تاوان کړی؟ چا په مانځه نیولی؟ چا وهلی؟ چا درنه جرمانه اخیستې ده؟ تاوان دې شوی دی. نو مړه داسې بې تاوانه مونځ خو یقین وکړه چې عیسایانو ته م ووایي چې در سره ومني. نر به دې ومنم چې په اسلام د 2 روپۍ تاوان کېږي او بیا ورته ودرېږي، چې په اسلام درته جیل میلاویږي او بیا ته ورته ودرېږي، په اسلام د غاښونه ماتېږي او د رسول الله غوندې دې شهید کېږي بیا ته ورته ودرېږي. ته به ورته وایي چې موږ یې نه پېژنو. جي یو سړي ته چا ووایي چې ته څوک یې؟ وایي د الله بنده یم. وایي ښه الله خو راته مور وژلې ده، الله خو راته پلار وژلی دی، ایله لاسته راغلی. هغه ورته چې د لیوني بچیه خدای راستي که زه خدای پېژنم هسې خولې ته نوم راکړه. مسلمانه تا ته هسې خدای میلاو شوی دی، نوم یې له درځي. زه اوږدې خبرې نه کوم، نه په دې صورت وغږېدم نه پې غږېږم. زما جړه تقریر نه ده، ما تقریرونه برېښي. زه ستړی شوی یم. ولوی دغشي دومره ثواب دی، ولوی دغشي دومره ثواب، ولوی دغشي پرېږدي دومره ثواب. په دې 1500 کالو کې مسلمانه ستا معاشره د اسلام جوړه شوه، تا نه به څوک متاثر شي. تا 2 نمبري پرېښوه، تا غیبت پرېښو، تا سود پرېښو، تا د بل شرمول پرېښول، تا ځمکې خلکو ته واپس کړې، تا د خلکو حیا وساتله، تا خپل جیب پیسې د غریب سره نیمې کړې، تا خپل ترزوي او تربور ته خپل کاروبار کې مقور کړه چې ته غریب یې بچو راځه ځان مه شرموه، سوالونه زری مه کوه، راځه زما خپل یې او زما دا دوکانګی دی ته او زه به یې دواړه خورو. ته غولولی ملا یې، هېچا نه یې غولولی. دا اسلام دا صرف مانځه والا اسلام دا تا ته صرف ملا ښودلی دی. او مونځ بیا داسې، او مونځ بیا داسې، او روژه بیا داسې. وی چې د مور پلار مخ ته چې سترګې غړوي د قبول حج او د عمرې ثواب میلاوي. څه مطلب دا دی چې کني حج او عمرې ضرورت نشته او د پلار د خدمت ضرورت نشته، تش ورته سترګې غړوه دي چوپړ ته بس حج ساته ثواب میلاوي. نو چې د ده په تش بخ زه جنت ته ځم، زه ته بیا پیسې ورکوم هلکه چې د ده مخ لیدو باندې ما ته جنت میلاویږي، زما مازغه خراب کړي چې زه دې په اوږه ګرځوم. چې د ده په مخ ته په لیدو ما ته جنت میلاویږي، زما مازغه خراب کړي چې زه بیا د ده خدمت کوم. موږ نن سبا مور پلار وغورځول، موږ ښځې واغستې مور پلار هم وغورځول. ولې؟ ملا راته ویلي دي چې سترګو ته یې مخ سترګې غړوې هم جنت میلاویږي. نو بس مخ ته خو یې موږ ګورو چې ته کور نه تې جدا هم شو. السلام علیکم بیبي. او مسلمانه اسلام پورا ومنه. څه شی ومنه؟ دا قرآن کې مولا نه پوښتنه وکړه چې دکې صرف مونځ روژه حج زکات یوه ګیره راغلې ده که دې کې نور هم څه شته؟ مسلمانه چې کله ته په دې عمل وکړې تا ته به د ټولې دنیا خلافت میلاو شي. اوس تا نه خلافت تللی دی، خلافت امریکې سره. هسې ته په ایمان ووایه، دې قرآن په مخ کې ووایه خلافت موږ سره دی که هغوی سره دی؟ یاره ستاسو دې په خدای قسم یې زما دپاره مه وایه موږ سره دی که هغوی سره؟ ستا یو اسلامي ملک شته چې خپله فیصله وکړي؟ ستا څوک دانشور سړی سیاسي هوښیار سړی دی ما سره په دې وغږېږي؟ ستا دې د الله په ذات باندې قسم ستا آرمي چیف، ستا صدر، ستا وزیر اعظم، ستا نه د غټو ملکونو د زورورو ملکونو دا تمام سیاسي او مذهبي او د هغوی عسکري چې څومره دایره ده دا د هغو غلامه ده او که نه ده؟ په ټوله دنیا کې د روس د چین او د امریکې او د برطانیې چلیږي که نه چلیږي؟ دا ته خدای خلافت دا مونځ که صرف یوازې مونځ وی پکار دی که نه چې ته خلیفه وی امیرالمؤمنین وی. مسلمانه نور مه غولېږه، پرېږده بریلیت، پرېږده دیوبندیت، پرېږده پنجپیریت، پرېږده وهابیت، پرېږده تبلیغیت، پرېږده دا ټولې پارټۍ. ستا د برب باندې قسم صرف مسلمان شه او قرآن ومنه. او دا قرآن کلي کې شروع که دا خوران ملایان چې درته دا قرآن ترجمې کوي دې قرآن ته کښېنئ او دا عقل او نقل پې ولګوئ چې دې قرآن کې مونږ ته الله ویلي سي. که تاسو په روغ کال 2 کالو ترجمې کې یو مونځ واورېده چې یو د مانځه خبره ده بس بیا ټیکه یو مونځ کوئ. خو که دې کې د ګاونډي حقوق هم او په دې کې خوږه خوله هم وه، په دې کې 1 نمبري هم وه، په دې کې 2 نمبري هم حرامه وه، زنا هم حرامه وه، شیطاني هم حرامه وه، د خور مور حقوق خوړل هم حرام وو، او پردي سړي سره او غریب سړي سره کلیوال محلدار سره جیب کې پیسې نیمول هم فرض وو. تا ته پته شته حج هم فرض دی او کلي کې د غریب امداد هم فرض دی.
خو حج لره فرض دی، دا نږدې فرض دی چې تر څو پورې ستا کلي کې غریب دی، مسکین دی، یتیم دی، رشتہ دارو کې دی، ګاونډیانو کې دی غریب دی، او چې د هغه کور ته د وړڅو پورې نه دی راوړي او د هغه خېټه او د هغه د کور غم دی نه دی کړی، پتا لرې حج فرض کېږي؟ پتا نه فرض کېږي، پتا دا نږدې حج فرض دی. او که یو سړی د نږدې حج نه سترګې پټوي او لرې حج ته روان دی، وخت دی کې ځان له موبایل هم نیولی دی او تصویرونه هم اخلي، او دا د خدای دشمنان ولا کور له ورځي ورته چې مبارک دی شه. څه مطلب؟ دغه فرض نه چې لاړې، دا د الله حکم نه دی چې سترګې پټې کړي او د خپلې مرضۍ حج دې وکړو، د الله سره مقابله دی، مبارک شه. په دې به ته مسلمان پاتې شي. داسې خلکو ته مبارکۍ ته ورتلل نه دي جایز. دا په دې کلي کې غریبانانو له 12 لاک روپۍ ولې نه ورکوي؟ حج په 12 لاک روپۍ کېږي، ستا کلي کې یتیمانان نشته؟ ای قومه بعضې خبرې زه نشم کوی، بازار ته لاړ شئ، بلا شی ښځې د غربت د وجې نه بدکاري، بلا شی ښکلي ماشومان د غربت د وجې نه د بل د لاس محتاج دي او خلک یې ګرځوي، او ستا پیسې په حجونو لګي، ستا پیسې په بلډینګونو لګي، ستا پیسې په مزو په چرچو لګي، او دا قرآن څه شی دی؟ دا تا صرف د ثوابونو کتاب ګڼلی دی، دا تا د قانون کتاب نه دی ګڼلی. ته دا قرآن صرف یو مونځ پکې منې، یو حج، یو روژه، یوه دا ګیره پکې منې. هسې په ایمان ابو جهل دومره خر و چې هغه دا قرآن دې وجې نه منلو چې په هغې کې دا 5 خبرې دي. ابو جهل ته پته وه چې ټوله زندګي به د دې قرآن لاندې تېروي، ځکه یې منلو نه. او ته زړه کې وایي چې زندګي اصل د قرآن څه بات دی، زندګي خو دې زمونږ کلي کې دا رواج دی، یاره دې زمونږ کلي کې دا نرخ دی، وایي که نه وایي؟ ته څوک یې؟ ستا نرخ څه شی دی؟ زما نرخ هغه دی چې چېرته دی؟ قرآن کې دی. عمل به پې کوو که نه به پې کوو؟ په دې قرآن سره وعده وکړئ چې نن نه پس په دا قرآن پسې جاسوسي کوو، لټوو به یې چې دې کې څه شی لسونه پوه انشاءالله هم ځان سره کېږي، کلکه وعده وکړي چې قرآن درس ته به کښېنئ، ماښام وي، پنجپیریانو نه یې مه وایه، دا خپلو مولیانو نه یې ووایه. دا ټپوسان درته وایي دا پنجپیری، ته خو نه یې پنجپیری، الله دې غره کړه، خو زکات چې اخلي خو وایه ورته که نه، خپلو نه یې ووایه، خو خو یې وایه که نه، وایي به انشاءالله که نه. دعا وکړئ الله د حاضر جمع ایمان کامل نصیب کړي. ربه زمونږ دا کلی دا قوم متفق و متحد کړي. یا الله دا بدۍ دشمنۍ ورکې کړه. یا الله د مسلمانانو کې چې کم بغض دی، کم حسد دی، کمه کینه ده، یو بل ته لیدی نشو، یا الله دا بغض او دا حسد او دا کینې وباسه. یاد ساتئ که کله قرآن ذهن ته ننوتو دا حسدونه وځي، نو زمونږ د ذهن ته حسدونه کینې ننوتي دي، قرآن ته وتی دی. یا الله زمونږ ذهن ته قرآن ننباسه. یا الله موږ په قرآن باندې عمل کولو والا جوړ کړه. یا الله موږ باندې قرآن سمجاو که، یا الله موږ ته د قرآن لارې وښایه. یا الله زمونږ لوی واړه د قرآن تابعدار جوړ کړه. یا الله زمونږ ملک د قرآن تابعدار کا. یا الله زمونږ ملک قانون د قرآن او د سنت راواله. یا الله زمونږ ملک امن راواله. یا الله زمونږ کلو کې امن راواله. یا الله دې مسلمانانو ته مانځه سره سره خویندو لوڼو ته د حق ورکولو توفیق ورکړه. یا الله دې منځونو رجوع سره سره پروردګاره غیبتونو نه موږ منع کړه. یا الله مړو نه مو منع کړه. یا الله قتلونو نه مو منع کړه. یا الله پیغورونو نه مو منع کړه. یا الله 2 نمبرې نه مو منع کړه. یا الله موږ 1 نمبر جوړ کړه. یا الله د ګیری سره سره، یا الله مانځه سره سره موږ ته په ټول قرآن د عمل کولو توفیق راکړه. ربه ورمړو کې ټولې بدۍ په دوستۍ بدلې کړه. ربه کم مولایان چې عوام په غم اړوي، کم مولایان چې قرآن نه خلک لرې کوي، صرف ځان ته رابلي، خپلې فرقې ته یې رابلي، یا الله دې مولایانو ته هدایت وکړه. که د هدایت نصیب نه ربه ورمړو نه یې ورک کړه. یا الله کم مولایان چې عوام په شر اړوي، کم علما چې عوام ځان ته رابلي، جیب ته رابلي، چندې ته رابلي، خپل ځان ته رابلي، خپل انا او پرتې ته رابلي، یا الله دغه مولایانو نه دا قومونه خلاص کړه. یا الله موږ ټول صرف مسلمان جوړ کړه. یا الله دیوبندیت، بریلیت، پنجپیریت، تبلیغیت د ټولو فرقو نه مو وباسه. یا الله موږ یو فرقې کې شمار کړه چې هغې ته مسلمان وایي. ربه ستا منونکي مو جوړ کړه. ربه دا منځونو سره سره د ټول دین توفیق راکړه.